هغه مسافر په دومره سختو کې راګیر شو. هغه مسافر کوم مسافر چې په 18 جولای نه یو لشل ورځې وړاندې د حکومت لپاره په زرګاو روپۍ خرچ کړلي د یو وټ لپاره راغلي جی پی ټی آی کامیاب کو. هغه پی ټی آی په دې مسافر باندې ځان نن داسې ننګاره کړی کوم لاشونه چې په دیرو کې په لیموزونو کې په شاته سیټونو کې پراته دي په دیرو کې. نو چې ستا سره په دیره کې عمره پوه دي ته به خوراک څه وکړې ته به خندا څه وکړې. د حکومت له سره څه پکار دي چې یو جاز کولا کو چې دا مړي صرف پاکستان ته راورسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو د سلامونه امید لرم چې خو به ملګرو دا ویډیو د کتلو مخکې چې څومره شیر کول شي دا ویډیو سره شیر کړئ. ویډیو نن خاص د مسافر ملګرو لپاره په کوم مسافر باندې چې څومره په سخته کې هغه راینختی دي څومره په سختو کې دي نن سبا په دې ورځو کې دا د څه د وجې نه دا زموږ د پاکستان د دې بېغورۍ حکومت د وجې نه چې دا بېغور حکومت ته نه خو د پاکستان دولت سره د داسې غم چې نه یار د مسافر د خپل چې کوم دلته په پاکستان دی په وطن دی د هغو خو دومره ده چې ګزار کېږي خو کم مسافر ملګري چې هلته پراته دي دومره لاشونه پراته دي او په کوم ځای کې پراته دي سفارتخانې وایي بندي کړلي په دیرو کې. نو کتونکو چې په یو دیره کې یا مثال په تور په یو کمره کې ستا سره یو مړی پروت دی ته به خوراک څه وکړې ته به خندا څه وکړې ته به خوشحالي څه معنا وکړې. او بل هغه حالات داسې راغلي چې یاره د هغه سرو کاپیرانو سره کارونه هم د سرو کاپیرانو بنچو دي بلکې په ټول ملک کې د دغه یو عذاب د لاسه د عذاب د دې عملونو د لاسه هم راغلی دی چې ظلمونه روان دي او دغه ظلمونه څه دي زور نن سبا ټول د مسافرو نوځي یو خوا کارونه نشته خلک به دیرو کې هسې نسته. نو ما تر دې واورېدو چې یاره 18 کسان پاکستاني نور هارټ اټیک شوي دي د زړه د دورې د وجې نه مړه دي. نو اوس ډېر ملګرو په دې سایډ چې تاسو دا کوم تصویران ښکاري دا خلکو هغه ملګرو راغلي د خپل موټرې چې کومې دي لیموزین چې ورته وایي په هغې کې په شاته سیټ کې ایښودي دي د واورو دا خانې ورسره ایښودي دي د واورو دا چمان چې کوم دي دا ورسره ایښودي دي چې یاره دا مړی چېرته بین ونه کړي ځکه چې د پاکستان چې کومه سفارتخانه وغیره هغه خو بنده ده هغې تلاجو کې دا مړي نه ږدي. نو د ډېرو ملګرو پکې داسې هم شوي دي چې یاره کاغذونه هم سیټ دي هر ځای هم برابر دي. د ډېر حکومت ته زموږ دا خواست دی چې یاره مهرباني وکړه دا کوم چې مړي دي د دوی دپاره یو جاز صرف کولا کو یو جاز چې دا مړي خو د خپل کور ته راورسي چې یاره دا کور والا به په انتظار وي کور والا به په دغې په انتظار چې دا مړی به ټلیفونه کوي هلته به هغه څوک خبرې نه چې یاره په مسافرۍ کې د زوی مړ دی په مسافرۍ کې د رور مړ دی په مسافرۍ کې د پلار مړ دی په هغه بچو په هغه ورونو په هغه مور په هغه خویندو باندې به تېرېږي چې چېرې ته ورته داسې یو اعلان ناڅاپي وکړي چې یاره ستا رور خو ټلیفون نه کوي ستا پلار ټلیفون نه کوي یا ستا تره وغیره دا ټلیفون نه کوي تېرېږي به پیسه. دغې حکومت ته زموږ دا خواست دی زموږ د پاکستان حکومت ته چې مهرباني وکړه دا وایرس دی بېشکه دوی ته دا وایرس ولګي هغه به هم دا وایي چې یاره موږ ته دا وایرس دی ولګي خو چې موږ د دې عذاب نه اوس خلاص شو چې د دې پاکستان ته در شو ځکه چې مړی په یو دیره کې پروت وي په یو کټ کې دی ورته مړی چولی خوا ته ورته هم سملی به او هم به اوده کېږي هم خوراک او هر څه په دغه دیره کې بیایي او بیا په نن سبا حالاتو کې خو داسې دي چې هغه 40 ګنټې په دیره کې نستي هغه به څه به هغه خبرې وکړي څه به هغه خوشحالي دغه کړي خوشحالي خو به مسافرۍ کې هسې هم نشته خو څه د دې وبا د وجې نه خو هغه هر څه په عذاب یو په ډبل شوی دی. دومره مړي پراته دي کتونکو یاره ته په دې سیټ باندې لکه دومره د افسوس خبر ده زموږ د دې حکومت لپاره او دا هغه مسافر دی هغه مسافر کوم مسافر چې د اوټ په ورځ باندې د اوټ نه 2-3 ورځې مخکې راغلي د 10 ورځو په چوټۍ دپاره چا قرضدار کړلی چې یاره عمران خان له اوټ ورکړو چې دی به زموږ پوښتنه کوي. عمران خان بېغمه ناست دی وایي مونږ څه وکړو کرونا وایرس دی هلکه دا کرونا وایرس صرف تا ته لګي کرونا وایرس ولګېد څه د علاج دی. نو په دغې حکومت باندې هم سم افسوس دی یاره چې لکه ستا دپاره یو مسافر په چوټۍ د 100 ورځو دپاره د اوټ دپاره راغلی چې یاره زموږ پی ټی آی به کامیابه شي او بالکل کامیابه یې کړه هم د دغې مسافرو د وجې نه که د دې غریبانو سره څوک هم ډونیشن کوي نه دغه مسافر والا رالیږي په خپل نیمه روټۍ خو د خپل کور حالات ګډوډ پرېږدي خو یاره وایي چې یاره سمرسته زموږ د وجې نه کېږي چې یاره د غریبانو سره وکړو په هر طریقه باندې دا حکومت یې سپورټ کړلی د پی ټی آی اوس هغه پی ټی آی مراد سعید غلی دی شهریار افریدي غلی دی علي محمد صاحب چې دی هغه غلی دی غږ نه کوي دومره قدرې وکړي چې یاره دا کم لاشونه پراته دي کم لاشونه چې یاره دا صرف د پاکستان ته راوړی شي چې یاره د دیرو نه د لیموزینو د دغې موټرو د دې نه خو راوځي که نه نو مهرباني وکړئ کتونکو دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ مخکې ورسره شیر کړئ چې یاره که زموږ دا فریاد چې د څوک اوري ځکه ټول سوشل ورکرانو ویډیو کړې ده او انشاءالله حکومت نه څه نه څه پکار دی چې یاره د دې مسافرو څه نه څه حل راوباسي دوی د کم چې مړي دي دوی دپاره د صرف دا کم لاشونه پراته دي په دې دیرو کې په دیره کې چې ما تاسو ته وایي چې په خوا ته در سره یو مړی پروت دی ته به څه وکړې ته به خوراک څه وکړې ته به خندا څه وکړې ته به خبرې څه وکړې ټول د دغه په غم کې دی او د ټولو مړو کاغذونه ښه برابر دي د ټولو مړو کاغذونه ښه برابر دي د هغې باوجود هم سفارتخانې ورته بندې کړي دي جهازونه بند دي دا به په دغې موټرو کې پراته دي دا خو به د چا خبره بین به وکړي وایي سفارتخانې کې خدای چې یاره د هغې دپاره ورته سهولت یې هغو د ملګرو دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ څومره هم چې دا ویډیو شیر کولی شئ مخکې ورسره شیر کړئ یاره او دعا کوئ چې الله تعالی به دې مسافرو باندې خپل رحم وکړي خپل رحم دې الله تعالی به دې مسافرو وکړي خپل